دا سلګونه افغانان د هلمند په مرکز کې د اسد د 24مې یا د اسلامي امارت د بیا واک ته رسېدو د ورځې د نمانځلو په مناسبت راټول شوي. مسؤلین وایي د اسلامي امارت بیا واک ته رسېدل د ډیرو قربانیو او سرښندنو پایله کې لاسته راغلې چې د هغو قربانیو او سرښندنو باید قدر وشي او د تاریخ په زرینو پاڼو کې باید دا کارنامې ولیکل شي. په دې اړه د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي شیر محمد وحدت ویل د اشغالګرو او ګوډاګیانو له لورې زموږ هیوادوال د هیواد په ګوټ ګوټ کې سخت وځپل سوه، له کورونو وایستل سوه، په بېلابېلو نومونو بګرام، پل چرخي او ګوانتنامو وحشي زندانونو ته ولېږدول سوه او په زندانونو کې د اسیرانو اړوند د ټولو نړیوالو نورمونو او تړونونو خلاف هغه ظلمونه او وحشتونه ترسره سوه چې بشریت یې شرماوه. یا د غونډه کې یو شمېر نور ویناوالو بیا له ولسونو او چارواکو غوښتنه وکړه چې د دې اسلامي نظام بشپړ ملاتړ وکړي او د تیرو قربانیو او سرښندنو یاد له ذهن څخه ونه باسي. هغوی ویل د دې نعمت شکر واجب دی هغه پر مجاهدینو باندې چې هغه د 20 کاله ستړیا ویوړل او بیا خو د دوی دا تمه نه و چې ازادي به راځي. نن الله ازادي ورباندې راویستل. الله رب العزت دې دوی ته توفیق د شکر ورکړي چې تاسې راسئ، دا د الله عظیم نعمت دی، په دې باندې بدفعلي مه کوئ، دا را لحاظ کا چې د دې په بدل د دې په راتګ باندې زما څه کم عذابونه الله پورته کړي دي. دا په ذهن کې ولره. د دې ورځې احساس زه نسم کولی چې زه په کومو الفاظو باندې د دې مبارکې ورځې د خوشحالۍ احساس وکم او څنګه شکرګزاري ادا کم. دا چې هلمند کې تیرو 2 لسیزو را په دې خوا سخته جګړه روانه وه او دا ولایت د جګړې په لومړۍ کرښه بدل سوی و. د اسلامي امارت د بیا واک ته رسېدو سره پکښې جګړه پای ته رسېدلې او ولسونه د آرام ژوند څښتنان سوي. د هلمندي وګړو په وینا د اسلامي امارت د بیا واک ته رسېدو سره سم په سیمه کې امنیت برقرار سوی او ولسونه ورڅخه راضي دي. د لښکرګاه اوسیدونکي مولوي عبدالوارث دل اغا او محمد الله واک ته د اسلامي امارت د بیا رسېدو د 3مې کلیزې په مناسبت ویل الحمدلله په داسې ورځ موږ بیخي خوشحاله کیږو. دا بیخي د خوشحالۍ ورځې دي. الحمدلله چې دونه لوی ظالم دونه لوی کفار زموږ د هېواد څخه ولاړه او دونه د خوشحالۍ احساس موږ تر اوسه نه و کړی لکه دا 3 کاله. لا ټول ولس خوشاله دي نو موږ هم ډیر خوشاله یو چې دا ورځ خدای پاک دې وکړي چې تل تر تله پورې دا رقم امن او سوله خوشحالي وي. بدلونونه خو ډیر راغلي دي الحمدلله. اسلام مخ ته تللی دی، اسلامي مراکز مخ ته تللي دي او بیا دومره ورته خوشاله یو چې د اختر ورځ د هم دغونه نه خوشاله لکه نن چې دغه د ازادۍ ورځ ته موږ کوم مناسبتونه نیولي کوم دغه دي چې څومره خوشحالۍ واده ته کوو، یعنې اختر ته هم دونه خوشحالۍ موږ نه دی کړی. د هلمند د والي مرستیال مولوي محمد نبی حماس یا د غونډې ته د خپلې وینا پر مهال ویل د افغانانو له ستړیاو او قربانیو وروسته هیواد کې اسلامي نظام راغلی، امن تامین سوی، د هیواد مادي او معنوي ګټې خوندي ساتل سوي او بېلابېلو برخو کې ګڼې اسانتیاوې برابرې سوي. افغانستان غیور ولس، مجاهد ولس، متدین ولس هم په تیر 20 کلن جهادي دور کې مختلفې قربانۍ د الله پاک حضور ته نظرانه کړي دي. دا د افغانستان خاوره او دغه مجاهد ملت او ټول اسلامي نړۍ د دې شاهدي ادا کوي چې د افغانستان غیور ولس په دغه امتحان کې د کشرانو، مشرانو او زنانو، مردانو او هم د عمراو په لوړه سطحه باندې او هم په کچه سطحه باندې مختلفي قربانۍ د الله پاک حضور ته نظرانه کړي دي. د یادونې وړ ده چې له نن څخه 3 کاله وړاندې ټول هیواد په همدې ورځ آزاد او واک ته اسلامي امارت یو ځل بیا ورسېد چې د هغې وروسته دا ورځ هر کال په هیواد کې په شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي. شاه ولي زیارمل، هلمند، امید رادیو.